د 1442 هجری قمری کال د نیکمرغه کوچنی اختر د رارسېدو په مناسبت د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبت الله اخندزاده حفظه الله د مبارکی پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. ژباړه: ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، یعنی ای مؤمنانو، که مددګاري وکړئ تاسې له دین د الله او رسول د الله سره، نو مدد به وکړي الله له تاسې سره په غلبه پر دشمن، او ثابت به کړي قدمونه ستاسې په ځای د جنګ کې. د افغانستان مؤمن او مجاهد ولس د سنگر مجاهدینو او د نړۍ مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. الله تعالی مو روژې، عبادات او دعاګانې قبول کړه. آمین. خوښ یم چې د الله جل جلاله په ځانګړي فضل دا ځل اختر داسې مهال لمانځو چې هیواد مو د بشپړې ازادۍ او خپلواکۍ په درشل کې ولاړ دی، او د الله جل جلاله په نصرت سره د تیر شل کلن جهاد د شهیدانو، یتیمانو، کونډو، مهاجرینو او غمجنو هیوادوالو ارمانونه پوره کېدو ته نږدې شوي دي ان شاء الله تعالی. له الله تعالی څخه غواړم چې زموږ د ملت او مجاهدینو دا اوږده مجاهده، ستومانۍ، قربانۍ او سرښندنې په خپل عالي دربار کې قبول کړي. په عوض کې یې موږ ته د بشپړ شرعي نظام د قیام تر سیوري لاندې ارام، سوکاله او خپلواک ژوند را نصیب کړي، چې هیواد مو ترقي وکړي، د جګړو ویجاړۍ بیرته ودانې کړو، زخمونه پټي، خپل ملت هوسا او مقدس شریعت نافذ کړو. اړینه ده چې په دې لاره کې د خپل ځورېدلي ملت د زغم او میړانې او د خپلو مجاهدینو ورونو د سرښندنو او غیرت قدرداني وکړو. د بندیانو، زخمیانو، معلولینو، یتیمانو او د ځورېدلو هیوادوالو قربانۍ وستایو او له الله تعالی څخه د قبولیت دعا ورته وکړو. ګرانو هیوادوالو، د خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته مو هیواد بیا ودانولو او په پښو درېدلو ته شدیده اړتیا لري. راځئ چې ټول د خپل هیواد په بیرته آبادۍ کې په اخلاص سره ونډه واخلو، ترڅو د شرعي نظام په سیوري کې یو مرفه او آباد هیواد ولرو. د دې کار لپاره له شخصي منافعو او جاه طلبیو څخه تیر شو، اسلامي ارزښتونه او ملي ګټې معیار وګرځوو، د عفو، درګذر او یو پر بل د ترحم له لارې یو غښتلی او متحد ملت واوسو. موږ خپل ټول ولس ته ډاډ ورکوو چې د اشغال له خاتمې وروسته به یو داسې افغان شموله اسلامي نظام رامنځته کیږي چې ټولې پرګنې به پکې د خپل اهلیت او استعداد په بنا ځان وویني، د هیچ چا په حقه حقوقو به تیری نه کیږي ان شاء الله. په مقابل جانب کې ولاړو افغانانو باندې یو ځل بیا غږ کوم چې نور د جنگ د دوام لپاره هیڅ ډول هڅه ونه کړي. دا هیواد د افغانانو ګډ کور دی. موږ تاسو باید د اسلام په احکامو سره راجمع شو، له اختلافاتو او هر ډول تعصبونو څخه ځان وساتو. د اسلامي امارت غیږه د ټولو هغو افغانانو پر مخ خلاصه ده چې په تیر کې زموږ سره په مخالفت کې پاتې شوي. هغوی ته د عفو او نزدېکت لاس اوږدوو او د حق د لارې د ملګرتیا دعوت ورکوو. له سرزورۍ، عقدې او دښمنۍ څخه هیڅ نه جوړیږي، خو برعکس له تحمل، زغم او حقیقت منلو څخه ملتونه عزت او ویاړ ته رسیږي. دا چې امریکا او نور بهرني هیوادونه خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه باسي، دا یو ښه ګام بولو او کلکه غوښتنه کوو چې د دوحې تړون ټولې برخې عملي شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې امریکایي جهت د لاسلیک شوي توافقنامې څخه په مکرر ډول سرغړونې کړي دي او ولسي خلکو ته یې درانه ځاني او مالي تلفات اړولي دي. د ژمنې پر خلاف پاتې بندیان چې باید د مذاکراتو له پیل څخه 3 میاشتې وروسته آزاد شوي وای، لا هم نه دي خلاص شوي. له تور او جایزه لیستونو څخه د اسلامي امارت د مسؤلینو نومونه لا نه دي ایستل شوي، او په دې وروستیو کې یې بله سرغړونه دا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر یې له می میاشتې څخه تر سپتمبر پورې وغځاوه. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت په خپل اړخ کې ټول تعهدات عملي کړي او په خپلو وعدو یې د شریعت مطابق وفا کړې ده.
موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې باید هر څه د دوحې له توافقنامې سره سم پر مخ لاړ شي. نور له پارونکو اعمالو او خلاف ورزیو څخه جدي ډډه وشي. که چیرې امریکا بیا هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي، نو نړۍ باید شاهده واوسي چې د عواقبو مسؤلیت به بیا د امریکا په غاړه وي. اسلامي امارت به په هر قیمت د خپل هیواد له استقلال او خپلواکۍ څخه دفاع وکړي، او دا خبره په تیرو 20 کالو کې ثابته کړې هم ده. د افغانستان اسلامي امارت له نړۍ، سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره ښې او مثبتې اړیکې غواړي، ترڅو په اړوندو برخو کې یو له بل سره د انساني او ډیپلوماټیکو تعاملاتو له مخې د خپلو ولسونو د سوکالۍ او پرمختګ لپاره د متقابل درناوي او ښه چلند په اساس د شرعي اصولو په چوکاټ کې د همکارۍ اړیکې ولرو. اسلامي امارت ټولو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ چاته ضرر نه رسیږي. همدارنګه له ټولو څخه غواړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو له سازمان او نورو ذی دخله هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې د افغانستان په قضیه کې خپله کامله بېطرفي وساتي. د افغانستان د خلکو د ژوند، عقیدې، طرز او تفکر په اړه داسې هڅې ونه کړي چې هغه زموږ د ولس له غبرګون سره مخ کیږي. باید ووایو تیرو 43 کلونو تجربو وښوده چې زموږ ملت د هیڅ چا لخوا تحمیل شوي نظریات او باورونه نشي زغملی. دا ملت حق لري چې د خپل دین، عقایدو، ارزښتونو او د خپل فرهنګ له اصولو سره سم ژوند ولري. بنا باید د ملګرو ملتونو د سازمان په شمول ټول نړیوال زموږ دغه حق ومني او درناوی ورته وکړي. موږ ته مذاکرات او تفاهم اولویت لري. له همدې کبله مو د مذاکراتو لپاره قوي مذاکراتي ټیم موظف کړی، ترڅو له مقابلو جهتونو سره بین الافغاني مذاکرات پر مخ یوسي. خو بالمقابل د کابل ادارې بار بار له مختلفو لارو څخه هڅه کړې او کوي چې روان سیاسي جریان سبوتاژ کړي. اسلامي امارت د قضیې مهم اړخ دی. موږ باید څوک په هغو خلکو قیاس نه کړي چې فیصلې یې بل ځای کیږي او دوی ته صرف ابلاغیږي. هر سیاسي بهیر چې د افغانستان د مسئلې د حل په اړوند وي او له اسلامي امارت څخه د ګډون تمه کیږي، باید مخکې له مخکې له تفصیل سره اسلامي امارت په جریان کې واچول شي، ترڅو یې د خپلو دینی ارزښتونو او د خپل ملت د علیا ګټو سره سم ارزیابي کړي او په اړه یې لازم تصمیم ونیسي. دا ځکه چې موږ ته زموږ د ملت هغه لوړ اهداف مهم دي چې د هغو لپاره یې سترې قربانۍ ورکړي دي. له علما کرامو، پوهانو، سیاسي او ملي شخصیتونو او ټولو نخبه څیرو څخه هیله لرم چې په خپل هیواد کې د سوچه اسلامي نظام د اقامې او آبادۍ لپاره لاسونه سره ورکړي، د ملت د یووالي، قوت او په پښو درېدلو لپاره کار وکړي. اسلامي امارت د دوی سعی او هڅې ستایي او د راتلونکي نظام په وجود، قوت او پیاوړتیا کې د دوی له استعدادونو څخه استفادې ته اشد ضرورت لري او قدر یې کوي. اسلامي امارت خپل ټول ملت په ځانګړي ډول تجارانو او سرمایه اچونکو ته ډاډ ورکوي چې د ټولو سر، مال او عزت به په امن وي. نه یوازې دا بلکې د فعالیت او کار لپاره به مناسب فرصتونه او زمینې ورته برابریږي. کومې سیمې چې د اسلامي امارت تر ولکې لاندې دي، هلته ډاډمن امنیت ټینګ دی، د خلکو حقوق نه تلف کیږي، څوک پر چا ظلم نشي کولای، د غلو، شوکونکو او مفسدینو مخه نیول شوې. تر ممکنه حده په تعلیمي، صحي، دعوتي، عمراني او فرهنګي برخو کې کار شوی او لا هم توجه ورته کیږي. اسلامي امارت د ټولو عام المنفعه پروژو، تأسیساتو او اماکنو ساتنه او حمایت کوي. د لا قوت، پراختیا او پرمختګ لپاره یې هڅه او کوشش کوي. ټولو مجاهدینو او په عموم کې ټولو هیوادوالو ته هم سپارښتنه کوي چې د عام المنفعه ځایونو کلکه څارنه، ساتنه او پالنه وکړي، چاته اجازه ورنکړي چې کوم ځای زیانمن یا تخریب کړي. د راتلونکي نسل او د هیواد د ښېرازۍ لپاره تعلیم او تربیه مهم ضرورت دی. هر ملت د تعلیم په مټ پرمختګ کولی شي. اسلامي امارت د سالم تعلیمي جریان حمایت کوي او د همدې مقصد لپاره یو ځانګړی کمیسیون توظیف کړی دی. د مدارسو، مکاتبو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو پرمختګ یې له مهمو اهدافو څخه دی. نو لہذا باید ټول ولس د خپلو اولادونو سالمې ښوونې او روزنې ته خاصه توجه وکړي، د تعلیمي ادارو او مراکزو ساتنه او پالنه وکړي او په وړاندې یې خپل مسؤلیت ادا کړي. په جنګونو کې ملکی خلکو ته زیان رسیدل او هغوی طلب کېدل د ډېرې خواشینۍ او تعصب وړ دي. اسلامي امارت د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړی او باصلاحیته کمیسیون لري. مجاهدین او هیوادوال باید له یاد کمیسیون سره هر اړخیزه مرسته وکړي چې خدای مکړه په جهادي جریان کې ملکی خلک متضرر نشي.
که چاته ضرر رسیدلی وي تر ممکنه حده جبران شي او په راتلونکي کې د ورته پیښو مخنیوی وشي. همدا ډول په مقابل جانب هم غږ کوو چې د ملکي خلکو له وژلو، ځورولو او ځپلو څخه لاس په سر شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې د مقابل جانب په عملیاتو، ړندو بمباریو، توغندیو ویشتلو او نورو بریدونو کې زموږ ملکي هیوادوال طلب کیږي، زیان ورته رسیږي چې په هیڅ ډول د زغم او تحمل وړ نه ده. مجاهدین ورونه باید د خپل ولس سره له نیک او نرم برخورد څخه کار واخلي. دا ملت ډیر ستړی شوی او ځورېدلی، باید ټول ترحم پرې وکړو. باید په هیڅ ځای کې هم له چا سره ظلم او زیاتی درڅخه ونه شي. کله تاسو سره چا ظلم او زیاتی کړی وي هم باید موږ او تاسو د الله تعالی د رضا لپاره تحمل او هیر کړو. په خپل هیواد کې د سولې، امن او یووالي لپاره باید لا ډیر زغم ولرو او د خپل ولس قدر وکړو. ورسره شخصي اعمالو ته مو ډیره توجه وکړئ. لمنځونه په جماعت سره ادا کوئ. له ګناهونو څخه سخت ځان وساتئ. همداراز د بریا په درشل کې غرور او لویي درڅخه ونه شي، بلکې لازمه ده چې د الله جل جلاله شکر ادا کړو او لا ډیره رجوع ورته وکړو. نور هم د الله تعالی څخه نصرت وغواړو او لا ډیر توکل پرې وکړو. په پای کې یو ځل بیا د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت ټول ولس ته مبارکي وایم. له مالدارو او توانمندو هیوادوالو څخه هیله کوم چې په دې مبارکو شپو ورځو کې د خپلو غریبو، یتیمو، معیوبو، بېوزلو او محتاجو هیوادوالو سره مرستې وکړي. خصوصا سږ کال په هیواد کې وچکالي ده. خلک مو خورا ډیری ستونزې لري. د کرونا وبا بله هغه لویه غمیزه ده چې ولس مو ورسره لاس او ګریوان دی. نو باید حتی الوسعه د دې بیچاره ولس لاسنیوی وشي. همدا ډول خیریه بنسټونه او کومک کوونکي ادارې او نړیوال سازمانونه هم باید له خلکو سره هر ډول همکارۍ ته خپله توجه زیاته کړي او مرسته ورسره وکړي. والسلام. د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبة الله اخندزاده حفظه الله.